د الله رضا دپاره سره مرسته وکړي چې ښه شم چې علاج وکړم زړه مې خوږېږي درد زړه مې دردونه راځي ګرځېدا نه شم زړه مې بندېږي زه سم نه شم بس شپه ورځ نسي ناست کوم خو سره پړسونه په ولسو کې ټول ګردې مې وپړسېږي ته څوم مست نه باندې ان د بېواسه وجې نه خو داسې یو که نه دیوش کله عمر مې دی دا یې زړه بیماري مې ده نه ښه کېږي نه د 8 کاله کېږي واس مې نشته علاج مې وکړي علاج اوس هم نشته علاج واس مې نشته او څه تکلیف یې ده زړه باندې څه مشکل دی زړه والونه مې ته زړه والونه بند دي ګرځېدای شئ ګرځېدای چې نه شم زړه مې ستړی کېږي زړه ستړی کېږي درد راځي زړه باندې داسې درد وي او څه غواړئ چې ستا علاج څوک وکړه چا نه مرسته غواړئ ویل نه غواړو چې مرسته خپله خو مواس نشته وطنوالو بس دغه مو خور ده خو داسې وایه چې دا ټوله روژه یې نه ده نیولې و دلته دا مشکل یې پیدا شول روژه یې بیا نه ونیوله بیا مو ډاکټر ته بوتله سیتامې ته او سیتامې کې ورته وویل چې هغه دی بس داخله یې کړله او چې داخله یې کړله بیا مونږ ته وویل چې هغه دی بار لاړ شي پرچه یې ولیکله دوا رانه بس هغه مونږ ډاکټر ته وویل چې مونږ خو والا دوا واس هم نه لرو بس همداسې مو راوستله او د هغه نه هغه ځای نه مو همداسې هغه نه یې راوستله بې پیسو نه په هغه نه او دا زړه یو والي بلکل بند دی او بله وینه نه پس کوي بس دا مشکل لري پړسونه مو نه پیدا کړي ټوله شپه ونه بس او کله یې چې ملا مو وسلوي رګونه مو بندوي کله یې چې خپې مو وسلوي او ټوله مکمل پړسېږي نو دا مشکل لري او ډاکټران ورته ویلي دا بغیر عملیات نه کېږي نو عملیات خو موږ بلکل لکه وس نه لرو ویلې چې سیتامې کې بیا راته وویل چې دوایي رانه بس بیا به موږ ووتلو ډاکټر ته بېرته راغلو چې دا مونږ پیسې نه لرو بیا به ډاکټر ځان نه پیسې راکړي چې منډې کې بار نه دوا رانه بس نه سیتامې کې موږ سره ټوله ډاکټرانو د معمولي غوندې دوا مرسته هم هغو راسره کړې ده نو بس مونږ دا مشکل لرو چې چا وسوي بس الله په رضا یې کولی شي دا مشکل به حل شي کنې دا مشکل نه حل کېږي ویلې چې د عملیاتو کار دی پیسو کار دی او پیسو وسه مونږ نه لرو نو مونږ خپله د افغانستان کې بیا خپل ځای مو اوغوز دی د اوغوز اوسېدونکي هم خپل ځای دی نو بس بیا پاکستان کې مو ډېر عمر مو ټول عمر واړه م هغلته رغټ شوي وم هغلته پیدا شوي وو اوس خپل ملک ته راغلي وو نو اوس دلته په خرکانۍ کې اوسو او بلکل بس دا مشکل ورکې راوتلی دی ولا موږ نوره وس هم نه لرو نه دې وسه به څه ولرو نور هم حالات بېسوره دي بس دا مشکل هم رغه شوي دي و دې مشکل مخه اوس نه ګورو زمونږ د مطلب برابر شو ویلې زمونږ همداسې غریبان یو که نه بیا دا غټ مشکل دی دا ولا دې ته وسه نه لرو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو الله جل جلاله نه روغ صحت غواړم عزیزانو نن یو داسې کورنۍ ته راغلی یم چې دا یو ډېره او غریبه او مجبوره کورنۍ ده په دغې کورنۍ کې زموږ یو 22 کلنه خور چې د 8 کالو راهیسې ورته د زړه مشکل پیدا شوی د زړه والونه یې بند دي عزیزانو کوم ورور چې تاسو وینئ زیات عمر یې
په کوزي خیبر پښتونخوا په ټل کې تیر کړی د هغې نه اوس را کډوال شوي دي اصلا اوسېدونکي د اوس په نوم یو کریا ده چې د هغه دي خو پیلن په خرکنۍ کلي کې دلته شپې ورځې د مسافرۍ سبا کوي دلته هم په پردي کور کې پراته دي دوستانو د غریبۍ او د بېوسۍ غږ یې په تاسو باندې وکړو چې کور کې مریض لري هغه هم زموږ کم عمرې زنانه خور ده راځئ دغه خورکۍ باور وکړئ چې ما ورسره وختي خبرې کړې چې د خبرو توان نه لري په زړه باندې دردونه ځي راځي ورور وویل چې شپه ورځې ناکرارئ او موږ ته کله وایي چې خپې راته زور کوي کله لاسونه ولې خورکۍ د درد نه په عذاب ده دغه کورنۍ چې کومه ده دا ډېره بېوسه او غریبه کورنۍ ده خورکۍ به په جلال آباد ښار سیتامې ته وړې وه هلته ډاکټرانو چې ورته کله دوۍ لیکلې وه دوۍ د نورو دواخانو نه وه دوستانو ورور وویل چې ورته وویل چې زما خو وس نشته دی هغه ډاکټرانو څه ناڅه کومک را سره وکړ بیا ورته ویلي چې د دې درملنه به په کوزي خیبر پښتونخوا کې کېږي دوستانو د سره د بچیانو د رزق درک نشته خور یې جلال آباد ته وړې وه کرۍ بل چا لنډه کړې نو د خور درملنه په کوزي خیبر پښتونخوا کې دا پیسې غواړي او ورور یو څه نه لري الله دې په ټولو باندې رحم وکړي راځئ دوستانو د دغې کورنۍ دغه د غریبۍ غږ واورئ د مجبورۍ غږ واورئ دوستانو خورکۍ ځوانه خور ده انشاءالله آینده ژوند لري د دې په درملنه کې عزیزانو راځئ ستاسو لږ لږ کومک غواړو ستاسو خوښه که په کوزي خیبر پښتونخوا کې څوک غواړي چې دې درملنه وکړي یا په کابل کې ډاکټرانو ورته کابل هم ښودلی راځئ دوستانو څه زمینه دې لپاره برابره کړئ او انشاءالله ستاسو لږه لږه مرسته باندې به د خورکۍ درملنه کوي او آینده ژوند به یې ښه وي آینده ژوند به لري انشاءالله تاسو به په دعاګانو کې نه هېروي راځئ مرسته ورسره وکړئ کومک ورسره وکړئ تاسو ته زه اطمینان درکوم چې ستاسو په 1000 او 2000 روپۍ باندې به انشاءالله په لږ لږ کومک او مرسته باندې به د دغې خورکۍ درملنه کېږي او آینده ژوند کې به تاسو ته دعاګانې کوي ژوند به یې ښه وي دوستانو کومک ورسره وکړئ مرسته ورسره وکړئ نور مو وخت نه نیسم هر چېرته چې وایي ښه د ودانو صحیح په لوی الله مو سپارم د الله رضا دپاره ورسره مرسته وکړي څه ښه زیله زړه مې خوږېږي درد زړه مې دردونه راځي ګرځېدا نشم د هسکې مینې مشکلاتو د حل لپاره زموږ فیسبوک پاڼه درسره خوښه کړئ او یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ